د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه خبر دا چې څنګه ویډیو تر پای را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې داسې یو سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د روزنې برخې مشرې ژان ویګلار ویلي چې یونیسف د داسې سیستم جوړولو په حال کې دی چې د ښوونکو معاشونه په مستقیم ډول هغوی ته ورکړي او حکومت ته یې د ورکړې اړتیا نه وي. د هغې په وینا یونیسف د افغانستان د ښوونځیو د ټولو ښوونکو د نوم لیکنې په حال کې دی. نوموړي ویلي په افغانستان کې له نجونو د 12 زده کړو د ملاتړ لپاره تر ټولو غوره لار له ښوونځیو ښوونکو د ملاتړ دوام دی. یونیسف له مرستندویانو غواړي چې افغان ماشومان ناهیلي نه کړي. یاد دې وي چې ښوونکو له 100 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي یاد دې وي چې ښوونکو له 100 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او که حالات هم داسې دوام وکړي ښایي ډېرې دندې پرېښودو ته مجبوره شي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري. په هر حال په یوه ټولنه کې تر ټولو مهم څه تعلیم دی. که یوه ټولنه غواړي پرمختګ وکړي تعلیم یافته خلکو ته اړتیا لري. د تعلیم یافته خلکو د روزلو لپاره ښوونځیو او پوهنتونونو ته اړتیا ده. په دې کې شک نشته چې د مکاتبو پوهنتونونو لپاره پیسو ته اړتیا ده امکاناتو ته اړتیا ده. دا چې د طالبانو حکومت نوی دی او اقتصادي ستونزې لري نو اوس وخت کې اړتیا ده چې په دې برخه کې نړۍ مرسته وکړي تر څو دغه بهیر ونه درېږي. یو بل څه چې ډېری هېوادوالې غواړي هغه د نجونو ښوونځیو پرانیستل دي. یاد دې وي چې د نجونو له 6 ټولګي پورته ښوونځي طالبانو تړلي او ژمنه یې کړې چې بېرته به یې خلاصوي. خو تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی او تر اوسه کوم درک ونه لګېده. دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. دا چې د پوهنتونونو مصارف زیاتې ممکن پرانیستل یې وخت ونیسي. په هر حال تاسو د خبر په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو شکر ته راځم. خدای بخښونکی خدای مو سپارم. الله پامان.